د شمس مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو نویومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها پلمار او د هغه په پرتمینه رڼا قسم او په سپوږمۍ قسم چې کله هغه له هغه لمر څخه وروسته راشي او په ورځ قسم چې کله هغه لمر څرګند کړي او په شپه قسم چې کله هغه لمر وپوخي او په اسمان او په هغه ذات قسم چې هغه جوړ درولای دی والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها او په زمکه او په هغه ذات قسم چې هغه غوړولې ده او په انساني نفس او په هغه ذات قسم چې هغه برابر کړ بیا د هغه بدی او د هغه پرهیزګاری هغه ته الهام کړ پر اختیار سره برای ومند هغه چې هغه د نفس تزکیه وکړه او ناکام شو هغه څوک چې هغه د خپل نفس په ګناه کې کړ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها سمودیانو د خپل سرکشي لامل حق دروغ جن کړ کله چې د هغه د قوم تر ټولو زیات بدمرغه سړی قهرجن ورپسې پاتید نو د الله رسول هغه خلکو ته وویل چې پام کوئ د الله وکي ته لاس ورنوړي او د هغه د اوبو څخه معنی نشي فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها خو سمودیانو د هغه خبره دروغ وګڼله او خو وژله په پای کې د هغو د ګناه په بدله کې د هغو پروردگار پر هغو باندې داسې آفت را کوز کړ چې ټول یو برابر د خاور سره خاور شول او د الله له خپل دغه کار څخه د هیڅ کومه ناوړې نتیجې څخه ویره نشته